په هیواد کې د کاري فرصتونو د زیاتېدو په دورشل کې د مصطفی حکیمزاده په نوم یو افغان پانګوال د لومړي ځل لپاره د نړۍ پرمختللي او زیرک ټلیفون آیفون استازولي پرانسته. نوموړی وایي موخه یې په هیواد کې د موبایل سکتور پیاوړتیا او دغه برخه کې ځوانانو ته کارموندنه ده. زمون هدف یوازې سوداګري نه ده، بلکې زمون هدف د افغانستان اقتصاد ته وده ورکول، د کار فرصتونه رامنځته کول، معیاري محصولات وړاندې کول، د هیواد ځان بسیا راتلونکي لپاره ګامونه اخیستل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد په یاده پرانیست غونډه کې له ټولو تولیدي کورنیو شرکتونو او پانګوالو وغوښتل ترڅو په خپل تولید او وارداتو کې د توکو کیفیت، بیې او معیارونه په پام کې ونیسي. زموږ ټولو هغه درنو معززو او قدرمنو تاجرانو او صنعتکارانو تولیدونکو باندې له دغه سټیج نه غږ ده که غواړئ چې هم ملي مسؤلیت ادا کړي او هم دیني مسؤلیت، نو معیار او کیفیت او قیمت دا ټول درې وړه باید مراعات شي. اسلامي نظام په خپله برخه کې د تاسې په ټول توان ملاتړ کړی، په هره برخه کې موږ ملاتړ یو او تاسې هم خپل مسؤلیت ته متوجه سئ او پابند سئ. په ورته وخت کې د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی سوداګري یوه له سنتي او ګټورو تګلارو وبلله او له پانګوالو او سوداګرۍ وغوښتل ترڅو په خپل کار کې رښتین او صادق واوسي. حدیث شریف کې راځي چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین، هغه تاجر چې رښتیا ویونکی وي، دروغ نه وایي، امین وي، خائن نه وي، دی به د پیغمبرانو سره وي، د قیامت په ورځ باندې د هغوی په ډله کې به راپاڅي. هغه تاجر چې د اسلام تقاضې پوره کوي د هغې ډېره لویه درجه ده. د حکیمزاده په نوم دغه افغان خصوصي شرکت چې له تیرو 42 کلونو را په دې خوا د الکترونیکي وسایلو په برخه کې کار کوي، ژمنه یې وکړه چې د پوهنې، قانونو، کرنې او ځینو نورو برخو کې به پانګونه وکړي ترڅو هیواد کې کاري فرصتونه لا زیات شي.